أرسل خدعة ملاك ويانا مسافر ما وجه خاوندا د کور به منی او انتظار ورته کوي نه خی په مسافرو مې نسوینا اوس په بېزبتي چې مې یار مسافر شو دا خی او یاره بله خو د بیا بنیاد د کلي د وړو مباسي چې چا له مخې نه ورځي ښځه دله لاړه او ښځه دله لاړه یاره بله خو ښځې خدای د دې بنیاد وباسه پور مې راله کار ماما ښځه رانه پورې شاته یې بیا خو باسه وتښتېدو که نه فیم راپسې دا دلته راغی د بنګو دا پیشه موږ دلته راووتو چې د باغ کې به لږ انجوای وکړو دلته به د کښېنو مذهب هم لږ دمه شي مړه خو زموږ دلته به کښېنم بېرته هسې بس سره خوړلې سلام ته نیم وزګارو ولې زما ته نو وایا زما دا زوی خو ساده دی که نه تا په ده باندې اس په ولې خرڅه کړې یاره یو خو ګوره په دې اس په تاسو زه تېښته یم زه د اس په نه څه خبر زه د اس په نه څه خبر یم زه خو خبر نه وم یو ما ته مرچکي خانه وي وایي په ساده ګل دوی مې تا له نوکر کړي دي او هغه دوه ظالمانه پې چې کوم دي اس په خرڅه کړې ده ګوره مې کاکا وختي دې راسره زوی میلاو شو هغه مالده کې هغه ته ما کس ښودلی دی بس په سټېراټینګ کې پیسې دې ته وایي څوک دی دا بېچا خرڅه کړې څوک دی یو دا د هغه مرچکي خان هغه نوکر نه دی هغه داسې داسې چیز دي هغه اجملې پې خرڅه کړې اجملې یو هغه د املوک هغه شکونه داسې د املوکو شکون ښکاري او نور ګوره ډېر مسکاج دی نه مړه خو ساده سړی دی او په موضوع کې خو چې کوم دي تو اسلامي چې کوم دي په ټاپ ګن که باندې ویښې مونږ نه چې کوم دي ماشومان تختوي ګوره مونږ خو اصل بلنه یو که نه دا خو منې که کار هغه کړی دی د هغه په دې دغه باندې مه تېروه اوس که داسې کار وکړئ ما دې زوی ته مې مرچکۍ را ټینګئ مرچکي سره پیسې به د مرچکۍ نه دی د هغه په ځای پیسې درکړي هغه بل خاص تشپاڼی دی لکه هسې نه چې خان هم را باندې بېعزته کړي او دغه د خښتو هغه لالګیر نه دی هم را باندې ګورې برابر کړي نه خو تا ته مرچکۍ وایي چې زما نوکر خرڅه کړی نه هغه نوکر وایي چې ما په ده خرڅه کړې بل چاته دا نه وایي او چې ورشم او په هغه اوجله کې چې کوم دي داسې پوګه کوم یو او د خان مخې ته لکه د غټې دروجو د مجمې په شان ته کېږم بلکل او چې بیا هغې وینې ده کړم بیا به ګوره مریانې دا نیسم ښه که نه تېزندي کوم به دی نه نو زه چې یو غلا وکړم مثل مثال خبره کوم ولې زه به خلکو ته یم چې ما کړی زما هغه زوی چې کوم دي قمقل دی که قمقل نه و نو پردی اس به بیا نه اخېسته هغه د خانانو اس په ده خو تاسو سره ثبوت نشته دی نه سره مدعي شته دی نه ګواه شته دی هسې په خلکو پسې مخلی مه په ناخو دعوې مه کوه ځان له کار ګورئ چې د خدای تعالی ظالمه ته هم پردي شاملات نه ګورو خو بس په غریبانانو په ساده ګل باندې خرڅوي ما درته سړی وښودو باقي زمونږ هم په سر ډال دی په هغه پسې ورځه زه لاړم زه بازار ته ځم ځه یو باسه که دا کار د خان دی نوکر کړي که نه یو نو داسې عمل به ورسره کوم داسې عمل خدای مې د ایمان ته خیر کړي ورځه پرې څونه ښکلی ټال دی چې لږ پکې وزنګم ولیکه مړه هلو هله په ایمان کې وای یاره څونه ښکلی ټال دی بله د مرچکي خان وجرم نه ده بس د ټولې منډی نه چې کوم یو ورته راغی ماما سلام علیکم نه نو په دې خان باندې د خولې ماتېږي چې مرچکي خان راته ووایي مرچکۍ خانو تا خو ډېر ښکلي ټالونه جوړ کړي دي خدای تعالی ظالمه دا خو چې ګوره مېلمانه دلته راشي نو د هغې سره ماشومان دي د هغې له ما دا کړي دي دا ګوره ستاسو له لاسه دې څه جوړ شو زه هم ماشوم یم که نه خانجي یو پنجه راته واچوه بس څه شي پنجې دې چې راچې کمبخته چاته خو د 500 لوټ پې روانه چو خانجي ما سره ځان له نشته په جیب کې ما چې ته ماله یو 10 روپۍ راکړې
چې ځان له غوږو چپس ولم لاسو وخت تللی دی په لسو پیسې کېږي کمبخته کار روزګار کوه یو دا مرغۍ موله ګوره د جال ورځې د هزاري دا کارونه پرېږده ته د کار قصب کوه دغه به نه کومه خانجي مرغۍ به نه ولمه غم مه کوه بیا داسې وکړه چې راځه ګوره ما سره په دې اجرا کې کار کوه تنخوا به درله درکومه دا صفایي منفۍ کوه مزې به کې مزې صحیح ده خانجي بلکل دغه کار به کومه تا سره ته د ما خان شوې داسې کار دی ګوره د عادتونه به د ځان وباسې دا که مقلتوب دی نه منمه صحیح ده خانجي د اوټونو وخت کې به زه چغې م ومه چې مرچکۍ خان زنده باده یاره منم دی ښه اوس ته انعام در کومه ما ومنل چې د کمال سره دا واله ته خو لس روپۍ دی دا واله د زور یاره منم دی خانجي را پنجه که ما سره ته برتي شوې ښه صحیح ده خانجي زه ورځه بس کار کوم صحیح ده خانجي د ټال کې لږ وزنګه یو جوټه پکې وځه صحیح ده یاره مرچکۍ خان زنده باده دا چې سړی دی خلک هسې وایي چې مرچکۍ خان سم نه دی مرچکۍ خان زنده باد ګوره ماله پیسې م راکړې او ټال کې مې م زنګې لکه ساده ګوله ده ته چېرته راغلی ته نه پسې ګرځم بله لالا مرچکي خان ماله د زرو لوټ هم راکړ دا څه وې او ما ته وی ته د ما نوکر شوې او په حجره کې کار هم کوه دا خدای ظالمه چې خلک راځي نو خلک خو کور کې ووایي که نه زما له پسې خپې ماته شوې وی بس لالا زه نن نه پسه مرچکي خان نوکر کړم او را پنجه کړه ارے دا خو ډېر مزېدار دی داسې که زم ته یو څه وخورم ښه پیسې خو راکړه که لالا څه وکړه ولاجي خوند کوي که نه لالا خوند خو کوي داسې کار کوو زما مرچکۍ خاندانې چې ته دې وکړو ته زو که نه لالا او زه به ځان له غوږو چپس هم والم ته راکړې زه درله په دې غوږو چپس راوړم یو پنجره ته نه چې شرنګ ورکه پنجې ته د چا دلته سوده خو مې وغورځوله مرچکۍ خان خو الله داسې خان را کړی دی چې پیسې م راله راکوي او واده به م راله کوي السلام علیکم وعلیکم سلام خان څنګه سلام علیکم څنګه داجي ګوله داجي ګوله زه خو خانجي نوکر کړم او واده به م راله کوي او حجره مې م وله پاکه کړه داجي ګوله زه به خان له ټول کارونه مارونه ختموم او زه به کور ته نه درځم راځم دا ستا اوږده ده کار پکې کوه او دا خان به ډېر ښه ساتي او واده به درله زه کوم او پیسې به دې درکړي دا ګاډۍ بوځه داسې کار دی که نه بچیو چې په یو تنخوا باندې دوه کسان کار نه کوي نو خیر دی که نه زما دا جګولې که نه بوځه مطلب دا بچي خلک د څه دپاره غواړي دا خو د پلار دی ګوره کار باندې ځوانان ښه ښکاري او پیسې جمع کوه ګیله دې ورکوه واده به دله ښکلې جینۍ به دله یاره منم دی خان را واچوه دا جګوله کمبخته لاسونه د څښو نور به خو پنجې مه راچوه که نه ځه ورشه کار وکړه دا بچي ته حجرې ته درو جنازې لیدو ښه بس صحیح ده ښه خو د خان خیال ساته زما خان ګوره ډېر نر سړی دی یک نمبر سړی دی او دلې به زه په اوټونو کې چغې م ومه څنګه چغه به وې داجي ته ووایه مرچکۍ خان زنده باد ځه ورشه د کلي ماشومانو وړو ته م ووایم چې دله اوټ ورکوئ ابوچا کاکا هغه چا رښتیا ویلي دي که نه د لاس په دې پنځو ګوتو کې فرق وي یو خو د هغه زوی د مردکي او یو ده ته وګوره ساده باده انسان دی دا ساده به ما دونه ګران دی که نه چې مور یې د دنیا نه تله ما ته وي ده به داسې خیال ساتي لکه د خوږ لاس دی ما باندې ډېر ګران دی خو پته نه لګي بعضې ټیم په انسان باندې د الله امتحان وي راځه چې ځو جنازه رانه قضا نه شي کار دی بس راځو دا مشرحي اسی ته نه یو تاسو کوم دا زمون چې راځي په ما باندې د غلاګان و دا وی کی چا په بوتلې کنه دا په ما بوتلې دا نه ته کار کنه بچیو ما ته چې څه کوي دا خانه غنازه نه هغه ته ځکه نو کوي په دې نه کوي دا کار نه به مشاکه یو خبره کوم د خان بس و نظران دي کار به بل غره دي او بس د بدنامي ما په څه وخت ګرځي چې پستا په بوتلې دا
بچي زه نه معافي غواړم او تا دا کار نه دی کړی او زه به هغه خپل بچي پرېږدم هېڅ خبره نه ده وړه خبره ده وایم بچي دې پرېږده خو سبا دې څه مسله جوړه شوه که نه بیا به ګیله نه کوي بس ته داسې ازاد یې لکه سپین باز دی بس ټیک شوه دا ښه شوه خوشحاله دا ده کړه مړه خو کم از کم دې بچو ته ووایه چې دا وزنونه ما په سر سلام علیکم ما دا زامن هم سخت کمقه دي دښمني ده له ګورو هلکه بس ما ته هغه سړی غوښتلی چې د خان هغه نوکر کړی دی بیا څه له خلک پکې اړه وې راړه وې